السلام علیکم ګرانو دوستانو د سالمې کورنۍ د ویډیو پلیلیست دی په کورنۍ کې د میړه مسئولیتونه. موږ په مخکنۍ ویډیو کې د دا پلیلیست دا وویله چې په کورنۍ کې د میړه او میرمنې ګډ مسئولیتونه څه دي. اوس دا اړوند خبرې کوو چې په کورنۍ کې د میړه مسئولیتونه څه دي. راځئ مخته ځو. لومړنۍ مینه میرمنې ته، یعنی د مینې اظهار باید د میړه د طرفه وسي چې دا ډېر دروند اثرات لري. د روانشناسۍ او همچنان اسلام هم ویلي دي. اول باید میړه د مینې اظهار وکړي خپل میرمنې ته، چې دا د دې سبب کېږي چې د میرمنې په زړه کې داسې یو عمیقه مینه منځته راسي، داسې یو عمیقه رابطه منځته راځي. کله چې میړه به خپل میرمنې ته وایي چې زه ستا سره مینه لرم، دا د دې سبب کېږي چې د میرمنې په بدن کې داسې هورمونونه ترشح سي، داسې کیمیاوي مواد ترشح سي چې دا د میړه هغه قدر، د میړه هغه عمیقتوب د مینې دا د دې په وجود کې یو رقم په جسمي توګه ومنل سي. وایي میرمنې ته احترام کول، میړه باید خپل میرمنې ته د هر څه تر مخه احترام وکړي. وایي ښځه د میړه احترام او مینې ته خصوصا د نورو خلکو په مخ کې ډېر ضرورت لري. ښځه دې ته ضرورت لري چې خپل په میړه افتخار وکړي. ښځه دې ته ضرورت لري چې خپل په میړه وویاړېږي. میړه باید داسې یو کس وي د میرمنې په ژوند کې چې میرمن یې د خپل میړه په حضور افتخار وکړي. مثلا د خسرګنۍ په مخ کې د میرمنې قدر کول، د پلرګنۍ په مخ کې د میرمنې قدر کول. دا شیان د دې سبب کېږي چې ته په عمیق توګه په رواني او فیزیولوژیک توګه خپل د میرمنې په وجود کې ځای ونیسي. درېیم، ښه او خوشحاله طبیعت درلودل. یو میړه باید ښه او خوشحاله طبیعت ولري، داسې نه چې تروش تندی یې نیولی. ګورئ، نارینه په مشترک ژوند کې اولین کس دی، رئیس دی، میرمن دویم کس ده. دا باید مد نظر ونیسئ. نو که میړه ښه طبیعت ولري، لکه داسې فکر وکړئ چې تاسو د یو شرکت رئیس یاست. د شرکت رئیس که تروش تندی ونیسي پر دا کارمندانو بد تاثیر کوي، فضا خرابېږي. میړه هم په کور کې داسې یو څوک دی، باید خوش طبیعته واوسېږي او ډېر احتیاط وکړي خپل د میرمنې سره. درېیمه مسئله د ارامۍ او هوسایي جوړول د میړه مسؤلیت. میړه باید خپل د اقتصاد مطابق هڅه وکړي په کور کې هوسایي جوړه کړي. زه به تاسو ته د یو نامرده میړه مثال ووایم. دا زما دویم میړه و. ما به 3,000 یا 4,000 افغانۍ راواخیستلې، داسې به مې کښېدولې چې دا 500 د هرې ورځې د مستو دی، دا د ډوډۍ دی، دا د داسې دی. ښه، ما به خپل پیسې داسې کښېدولې چې داسې یې مصرف کړم. دی به د دې سبب سو چې مثلا راځه پلانکی شی که ما چې به ورته ویله چې ته یو کار وکړه، ول هغه پیسې راواخله، د مستو پیسې. ما به د مستو پیسې ورکړې، بلا په کور کې نورې پیسې زما سره نه وې چې زه مصرف به وکړم. نو قرار به د دې ته زه مجبوره سولم، ده به زه بوتلم زما د مور کور ته، ول ورسه د مور په کور کې چې کښېنه، هغه ښه ما ورته ډوډۍ درکوي. نه، میړه باید د خپل د اقتصاد مطابق هڅه وکړي چې په دا کور کې هوساینه منځته راولي. ولې د نامرده زه یو 3,000 افغانۍ ږدمه چې دا زما د مستې خرڅ دی د میاشتې، دا مې د ډوډۍ خرڅ دی، دا مې مثلا د بنجانو د بینډۍ خرڅ دی. ته راولاړې چې دا په یوه پله راڅخه څې او بیا بېرته هغه پیسه نه ږدې او زه په کور کې هېڅ شی نه لرم، زما یخچال خالي دی، زما هر شی خالي دی، ته ما بیا یې د مور کړه. نو ما ته خو د مور کور خوند نه راکوي. هر ښځې ته دا خوند ورکوي چې خپل کور ولري، خپل په کور کې هوسایي. نو ته بې غیرته چې ما واده در سره وکړي، ما د څه دپاره واده در سره وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي، وایي حلال رزق و کور ته راوړل او حلال رزق په توسط په کور کې هوسایي جوړول دا د جهاد درجه لري. نو ته خو میرمن ته باید خپل، یعنې ما به درته وویله چې ما یې بعض وخت جیب کتی، په جیب کې به مثلا 3,000 4,000 5,000 افغانۍ ورڅخه وې. ده به زما خرڅ منظم نه راکاوه، نه کور ته شی راوړي، نه زما په کیسه کې و، نه علاقه درلودل چې زه په کور کې پاته سم. هڅه یې کول چې ما در سترګو نیامه کې د مور کری مې بوزي، در حال چې په دا کور کې چې زه اوسېدلم دا د کور نه و، زما کور و.
کور خو مې موت درکوي، لوکس خونه، لوکس کور، لوکس ژوند، باسواده مېرمن، یو ډاکټره مېرمن، د دا هر څه سربیره ستا په زړه کې هیڅ رحم نه سو پیدا چې دغه نجلۍ وپالې. او کله چې ما د طلاق غوښتنه وکړل بیا یې ډېر شوق سوی و چې ولا ولې طلاق اخلي. بیا تلي خلکو ته یې زما غیبت کوي، دروغان یې راباندې تړلي. یعنې دې موږ نه وایو، موږ نه درته وایو چې تاسو وایي مېرمنې ته د 10 لکو افغانیو د سرو زرو امیل رانیسئ. موږ وایو خپل په وس باندې په کور کې هوسایي رامنځته کړه. دا مسئولیت د کور ستا دی، د ماینې نه دی. هغه که ماینه ډاکټر یې که ماینه پروفیسر یې، کور مسئولیت د نارینه دی. کور ته ډوډۍ راوړل د نارینه کار دی، کور ته مستې راوړل د نارینه کار دی، نه د ښځې. که ښځې وکړي میړه باید مننه ځینې وکړي چې والله مننه چې دا مصرف دې وکړي، زه ستا قدر کوم، ته زما ډېره ښه ملګرې. او څلورمه موضوع چې د میړه مسؤلیت دی هغه پر خپل میرمنې باندې غیرتي اوسېدل. یعنې څه؟ یعنې خپل ښځه و حجاب ته هڅول، خپل ښځې ته دا ویل چې د نامحرمو نارینو سره زما ستا تعلقات نه خوښېږي، ښځې ته دا ویل چې ته زما یې. خپل حرکات د نامحرمو خلکو سره په مدیریت کې لره. موږ نه وایو چې میړه دې راولاړ شي خپل میرمن دې کنټرول کړي، موږ نه وایو چې میړه د دې سبب شي چې خپل میرمنې ته اذیت ورکړي، لیکن د هر میړه مسؤلیت دی چې خپل میرمنې ته ووایي چې ستا ایجاب زما غرور دی، ستا روابط د نامحرمو سره زما غرور دی، زما غرور راوساته. د ماینې غرور خو په دا نورو شیانو حل کېږي چې مینه ورسره وکړې، احترام ورته وکړې، ښه خوشحاله طبیعت باندې ورته راسې، د ارامۍ او هوسایي احساس وکړې. خو دلته د میړه غرور هم یو شی سته، هغه دا دی چې غیرتي واوسېږي پر ماینې باندې. داسې نه وي چې میړه ناست ماینه یې کرار ښه میکاپ وکړي، سترګې لال و بال جوړې کړي، جګې چپلکې په څه کې ټکه 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 روانه سي، ولاړه سي د باندې نامحرمه نارینه هلته نه ورته ګوري، یو یې چپلکو ته ګوري، وایي عجبه سپینې پښې یې راوتلي دي، بل یې غاړې ته ګوري، بل یې ځان جوړ کړی. دا خو میړه نه سو، د اوس سو نو. څوک چې نر یې، څوک چې غیرت لري نو خپله ښځه باندې غیرت کوي، حجاب دې مراعات کړه. زه نه وایم چې حجاب دا معنا لري چې ښځه چې بالا ځان په تور ټوکر کې وپیچ، نه، باید چې د باندې وځي داسې فیشن یا داسې کارونه ونه کړي چې هغه د دې سبب سي چې والا د خلکو توجه ور واوړي. میړه باید خپل میرمن دې ته وهڅوي چې د باندې وځي داسې لباس کې وځي چې د خلکو توجه را جلب نه کړي. د خلکو توجه را جلبول د دې سبب کېږي چې میړه اصلا یو د لا یو د اوس معرفي سي. هغه میړه چې ناست او میرمن یې ښه لوکس و خلکو ته ارائه کوي، ګوره اوس زه پروانه زیایي، ما خپل ایجاب کړی دی، در مغنعې لاندې مې خولۍ هم اغوستې ده، میکاپ مې نه دی کړی، ګوره زه ځوانه یم، زه کولی سم سترګې ښایستې جوړې کړم، زه کولی سم لب شیرین ووهم، زه کولی سم نوکې سرخي ووهم، نوکې مخ ته شیپ ورکړم او بیا ویډیو ته کښېنم. والله دا مخ نه چې داسې ښایسته سمه چې خلک به مې ویډیو د دې دپاره ګوري، وایي عجبه ښایسته ډاکټره ده، عجبه پیشن یې کړی دی، اوه عجبه کالي یې اغوستي دي. نه، زه ویډیو کې داسې نه کوم. نو یو غیرتي نارینه هغه دی چې خپل او د نارینه دا مسؤلیت دی په کورنۍ کې چې خپل ښځې ته دا په غوږ کې ووایي چې ته زما غیرت یې، که ته بې حجابه وځې، که ته د خلکو توجه ځان ته رااړې، دا زما غرور ماتېږي. مننه چې غوږ مو نیولی و.